د هر څه پاتې کېدونکي دی هغه ته ما ورته څنګه چې راغلي یو داسې به ځو څنګه چې راغلي یو داسې به ځو مړی مې لیدلی چېرته که نه دی هر سړي لیدلی مړی سیوړي او سبحان الله ما یو بیان کې د ملګرو ته دا خبره بیان کړې وه ما د انسان د ابتدا ته وګوره او د انتها ته وګوره چې دنیا ته راغې په دې پوهېدو چې کوم ټیم کې زه پیدا کېدم ما ته کومه زنانه ولاړه او ما ته کومه ډاکټره ولاړه او زه د چا په لاس کې راووتم پته وتله ما ورته ته دې څه پته شته څه پوه شوي یو نه او چې مړ شي بیا ورته دا پته نه لګېږي چې چا ولمبوله چې کله پیدا شو نو خلکو آواز وکړو په دې ماشوم باندې کپړه واچوي لغړلی او چې مړ شوم خلکو آواز وکړي کفن به واچوي لغړلی هغه شان حالات او چې کله دنیا ته راغی ویلمبوي ویلمبوي چې پاک شي که نه چې تو ویلمبوي چې پاک شي راغیم سپینه کپړه به پرته وه چې تو سپینه کپړه به پرته وه ساده کپړه کې لاړې سو سره راووتو د مور د خېټې نه د تورو تیرو نه بیا یې کېښود واپس د قبر په تورو تیرو کې د مور د خېټې نه راوته و دلته د قبر په خېټه کې پرېوتی دي یو شی دی خو دلته صرف دا که څه دي کړي نو بیا د قبر د خېټه دله بیا ډېره ښه ده ډېر هوښیار سړی دی چې دغه تیرو له ځان له څه وکړي او دغه ځي له ځان له تیار کړي او ځکه ما دې خبرې ته ستاسو توجه ته راړو ما یو پیر بیان کړی مو چې دا ماشوم کله پیدا شي دنیا ته راشي نو د لاس یې موټی کړی داسې کلک یې نیولي ډېر وخته پورې د ماشوم د لاس کلک یې نه کولاوی اکثر د مور ویښته پکې راونیسي د پلار کې ګیرې راونیسي او که صفایي اکثر د پلار ګیره پکې راونیسي چې لوی به ورسره کړي بیا چې مړ شي د لاسونه یې کولاو پراته ته بندونه بندي یو حکیم دا خبره ذکر کړې ده یو پوه عالم وی د دې مطلب دا دی چې دی وی چې زه به د دنیا ټوله راجمع کومه چې کله وړوکی و او بیا چې ټول لاسونه یې کولاو پراته و هېڅ پکې زما نه و هسې پورې پاته وه ټول پاتې کېږي واورث عرب سوي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وما بسدي سرالي لك سنتي دي سي يك يوازي رالي لك سنتي مي بقول زلوي بدا كده وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم او ما چې د صدر کړي والله هغه ټول مشاته پرېښود نو الله سره ملاقات ته پر تیارې وکړه الله بنده او دغه تیارې په مال او په جیدادونو په دین کې الا دا کمال او جیدات چې الله په دین کې استعمال شي هغه به فائدہ مند دغه تیارې زه تاسو ته د زړه د کومې نه دا خبره کوم پتا شو ډیر مهین یم ذکر ته دا خبره کوم چرته د بچو د پاره او د خزي د پاره او د مور پلار د پاره او د دنیا د عيش و عشرت د پاره او د ملګرو د پاره خپل اخرت ګوره تبانه کی تب یک یوازې الله لازم ورب الكعبه د بچي به د بشي سورج خپي به قصص تا ختم شي ګوره د مور پلار به د بشي سورج خپي به د قصه ختم شي د خزي به د بشي سورج خپي به ګوره قصه ختم شي او کې دي شي بل میړمو کی او کې دي شي بل میړمو کی او کې دي شي بل میړمو کی دا بچی کې دي شي بیا دمو وای چې یاره موږ ډېر سنې دي کړي دا ملګری دنه کې دي شي بیا خپي ورستا په دوا کې بدیم څوک نه یادې کې دي شي خو دومره سوکا اخرت له چې ستاره قبر په خېسته شي الله توبخي نه که څوک دی یادې او کنه یادې سم خیال دی سید د بچو د پر موږ ټول باندې ذمہواری یعنی موږ به ذمہواری پوره کوو زما په دې ذمہواری کې دومره مور نه نوځي چې دین تباہ کی خپل آخرت تباہ کی نو دا وی د پاره
ملګرتیا به هم ساتو، رشتې به هم پالو. څومره چې ضرورت دی نو د هغوی سره به دومره جوور نه ورځو چې خپل الله یې هېر کړو، پیغمبر یې هېر کړو، آخرت یې هېر کړو. دا ټول ګوره تعالی هېڅ فایده نه درکوي الا دا که چېرته دینداره یي او دیني تربیت دې ورله ورکړی نو بیا خو لویه صدقه ده، لویه سرمایه ده. بیا خو نور که ته دا ووایې چې زه به مړ شم او ښځه به راپسې بیا په کلونو ژاړي، زه ساده سړی یم. او که ته دا وایې چې بچي به ټول عمر زما قبر ته پراته وي، دعاګانې به غواړي، راشه خښي کې بیا ورته معلوم هم نه چې قبر یې کم ځای کې دی. ته څه وایې ته ته به ولاړې. دا ګورې نن زه تاسو ته د زړه د کومې نه خبرې کوم. ګوره زه په تاسو مین یم ځکه دا خبرې کوم. ته دا سوچ کې کې چې ستا لور او ستا زوی به ستا قبر سره پراته وي په کلونو، دا ته ساده سړی یې. کېدای شي که چې ته په اولني 2-3 ورځو کې درشي، اولني هفته 2 هفتو کې درشي او څه دعا نیمه دله وغواړي، بیا به خبره ختمه شي. ګورې ملګري ته دې سوچ کې چې ملګري به ما سره همیشه وفادار دي د مرګ نه بعد، نو کېدای شي چې بعض ملګري به دې شي چې بیا د مرګ نه بعد ته خیرې وکړي چې یاره ده ما سره دا کړي وو، ما سره یې دا کړي وو. او ته چې د مخې نه پناه شوي، انسان چې پناه شي بیا به چې خلک څه نه وایي، ته په پته چې سیم مړ څه جواب ورکولی شي؟ نه شي ورکولی. نو ځکه د زړه نه نصیحت او زړه ته یې کوز کوي. د مخلوق دپاره خپل خالق مه خفه کوئ، د مخلوق دپاره خپل خالق مه خفه کوئ، د مخلوق د خوشحالۍ دپاره خپل خالق مه ناراضه کوئ. الله خوشحاله ساته، الله راضي ساته، هر څه به برابر شي. دا خلک به دنم راضي شي، الله به دنم راضي شي. دا خلک به دنم راضي شي، الله به دنم راضي شي.